خوست کې د نوي کال په رانږدې کېدو سره په دغه ولایت کې زرګونه نیالګي د خلکو له لوري کېنول کېږي چې د دغه ولایت په سمسورتیا کې مهم تاثیرات درلودلي. خو دا ځل په دغه ولایت کې د ملي بسیا بڼ له لوري د زرګونو بادام لرونکو نیالګیو کېنولو لړۍ له ګروبزو د اتڼونو په کولو پیل شوه. د ملي بسیا بڼ مسؤلینو ژمن رادیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې دوی په پام کې لري چې په دغه ولایت کې د بادامو 200 باغونه خلکو ته په وړیا ډول جوړ کړي. طلایي فرصت خدای درکړی، بهترین ملک درکړی ده. په دې تورو تیږو کې بادام زرغونیږي، بهترین زراعتي بوټي زرغونیږي. ولې موږ د پردیو غلامۍ ته محتاج شو؟ ولې د $10 په خاطر باندې موږ ګدایي وو؟ ولې خپله په ځان کې یو همت نه پیدا کړو، خپل اقتصاد په پښو باندې نه درو، خپلې خاورې ته کار نه. او داغه چې دو تدارک چې دی داغه نه د کومې ډالې نه، نه د حکومت نه، نه د سیاسي حزب نه، نه د کومې انجو او د پروژې نه موږ تدارک کړی دي. دا موږ د با احساسه د خوستیو تجارونو ورونو او مرسته په کومک موږ دا نیالګي تدارک کړی دي چې ټوټل تقریبا 8500 نیالګي دي. ټوټل 200 باغونه دي په هر ولسوالۍ کې. هدي اکل لاسونه، هدي اکل لاس، هدي اکثر 15 باغونه، تر 30 باغونه پر هم موږ باغونه جوړو. دا چې د افغانستان خلک له غربت څخه کړيږي او زیاتره خلک یې په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي، نو د دغو باغونو په جوړېدو سره به د خلکو په اقتصادي حالت کې څومره ښه والی رامنځته کړي. دا معمولا تر ستنې پلانې ته په کتو سره 80 کاله عمر لري. همدا ډول معمولا چې دغه ټول مصارف او خسارات او امراض د تنه هغه کې یو طرف کې خلاص عاید تقریبا هر ونه موږ 10 کیلو بده چولای دی. 10 کیلو چې کله موږ ضرب کړی دو په څلويختو کې همدا ډول په کول کې کوم بیرته په 12 میاشتو تقسیم کړی دی. تقریبا 10000 نه تر 15000 پر عاید د یوې کورنۍ ته ورکوي. سلیم کریم ته د ملي بسیا بڼ له لوري په 2 جرې په ځمکه کې د بادامو ونې کېنولې وایي چې په ښه شان سره به له دغو ونو ساتنه او پالنه وکړي. انشاءالله دغه یې اولې کیز ټانټرک مزدورون مې لګیا کړي دي. د ویل 4 شپره بدلاوه 2.5 متره د ویل د وزې مولینه امن کا جوتای او بچدو او با میش خپل خبر مونادو او به تکلیف نشته. ونه خو چې وبوي امني وي نه راونه ان شاء الله خپل شي. د ملي بسیا بڼ د مسؤلینو په خبره چې هر بخت به د 40 په شاوخوا کې د بادامو ونه ورکړي. د دوی په خبره چې دوی پلان لري په راتلونکي کې دغه لړۍ د هیواد نورو ولایتونو ته هم اوږده کړي.